سلامونه ملګرو، څنګه کولی شو د اختر مبارکي لپاره دغه شی عکسونه ډیزاین کړو او په خپل سوشل میډیا کې پوسټ کړو ملګرو. نن مې درته مکمل طریقه ښودلې ده ملګرو، چې څنګه تاسو خپل عکس په دې ټمپلیټ کې انسرټ کړئ او خپل اختر مبارکي په خپل سوشل میډیا کې پوسټ کړئ. ملګرو راځو د هر څه د مخه که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، یو غوښتنه کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو ښه ملګرو، دې لپاره چې موږ تاسو دغه شی ډیزاین را جوړ کړو نو موږ تاسو یو اپلیکیشن چې پیکسل لاب دی، پیکسل لاب ته ضرورت لرو. نو هغه اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ ملګرو. لومړی زه راځم پیکسل لاب اپلیکیشن اوپن کوم. نو دغه ملګرو ما اوپن کړو او اوس دا ټکسټ هم زه ډیلیټ کړم، دلته موجود دی، دغه ډیلیټ کوم او وروسته له دې څخه چې هغه ډیزاین زه دلته امپورټ کړم د 3 ډیر باندې کلیک اخلم، ګوره یوز ایمیج فرام ګالري. نو دلته څخه زه همغه ډیزاین راخلم په کوم کې چې زه غواړم خپل انځور ډیزاین کړم. راځم دغه ډیزاین ما راواخیستم ملګرو. اوس به تاسو خپل ایمیج په دې ډیزاین کې څنګه کوئ انسرټ کوئ. د هر څه د مخه ملګرو راځو دغلته د جمع نښه باندې کلیک اخلو، فریم ګالري باندې کلیک اخلو. دلته بیا نو فریم ګالري څخه به چې هر انځور تاسو غواړئ له ګالري څخه یې راواخلئ. زه راځم دلته یو انځور انتخابوم چې کوم غواړم هغه د ډیزاین کې امپورټ کړم. ما دغه انځور راواخیستم ملګرو. نو دلته به دا سرکل باندې کلیک واخلئ چې انځور مکمل سره فټ شي. دا سرکل ګورئ ملګرو چې هر څومره تاسو غواړئ انځور همغه شی فټ کولی شئ. مکمل به را برابر کړئ، دلته ایجسټ به کړئ. نو زه راځم بیا دلته په دې ټک مار باندې کلیک اخلو، ټک مار باندې کلیک اخلو. نو دلته دا دایرې سره د انځور برابر ملګرو موږ تاسو چې کوم انځور غواړو ایډیټ کړو زه دغه دایرې کې مکمل فټ کوم. نو ملګرو تاسو خپل خواري پورې ده. نو دغه د ما د انځور دلته لږ را سره برابر کړو. نو بیا غواړو چې دا خپل ګالري ته سیف کړو. راځو د سیف نشان چې دلته ښکاري ملګرو په دې باندې کلیک اخلو، سیف از ایمیج دا په خپل ګالري کې سیف کو. ګوره دلته سیف ټو ګالري په دې باندې کلیک واخلئ. نو دغه د ایمیج سیف شو. نو ملګرو که چیرته تاسو دا ډیزاین نشئ کولی، ډیزاینونه سره موجود نه وي، نو ما ته په کمنټ کې خپل شمیرې پرېږدئ. نو انشاءالله به زه به تاسو ته دا ډیزاین واستم او تاسو به په همدې طریقه باندې خپل عکسونه را جوړ کړئ. ملګرو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې چې هر چیرې یاست د خدای په امان.